اشاره را باندې سره شول. ډېر رش دی. ډېره ښایسته هوا هم ده ماشاءالله ده. بازار هم دا د خوراکو دوکانونه چې دي ده اینه چې پخې ده میوې پرتې دي. ګاډۍ والا اکثره دوکانونه بند دي او خصوصا بیا ده دا جلبۍ به په خلکو ووینو. ځینې خلک ډېر خوښ دي. په روژه کې حوصله ډېره پکار ده. جاروګانې بار کړي دي زویه چې درې ځایه موټران سره ولاړو، یو ولاړو بل ګلخانې چې دي هغه بیخي ماشاءالله ښایسته سوي. دروازې چوک دی. رش بیخي زیات دی. نو زویا زه بیخي تر لمن نیولی یم. کات باندې بیخي رش دی پوره. ته مې وویل ما د خرما پر شرکت باندې بیخي زیات رش و. تېره ورځ جمعه وه، ټوله خلک مصروفه وو، میلو ته تللي وو. سږ کال به دونه تنده نه وي، خو بیا هم په دې زویا ته د خیره سره یو دانه جوز ور رانیسم په مال. د اول مارکیټ څخه به د ماښام شی راواخلو. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. هیله مند یم چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. تر هر څه له مخه تاسو ټولو ته د روژې د مبارکې میاشت ډېره ډېره مبارکي وایم. الله پاک دې دا ښایسته روژه په خیر در باندې تېره کړي او الله پاک مو طاعات، عبادتونه، روژې، لمنځونه، نفلونه ټول قبول کړه. سلام وکړه زویا. روژه دې نیولې ده؟ نو کندهار ښار دی، د روژې مبارکې اوله ورځ ده. تقریبا بجې دي 2 بجې دي. نو ما او زویا یو ذکرا فکر کوم نه وه ما ده که بیده و څنګه حساب. نو راځئ د خیره سره چې دا د ښایسته روژې مبارکې اوله ورځ په ښایسته کندهار ښار کې در باندې ووینو. وبه ګرځېږو په ښار کې او د کور دپاره یو څه سودا هم رانیسو، مثلا لکه خورما ده او ځینې نور داسې شیان دي. نو هغه به هم رانیسو او په تاسو به دا د روژې مبارکې اوله ورځ هم ووینو. نو تاسو راځئ ولاګ تعقیب کړئ چې ولاړ سو وګرځېږو. نو روژه به هم د خیره را باندې تېره سي او ولاګ به هم جوړ سي او تاسو به کندهار ښار هم راسره ووینئ. څو دانې نیسې؟ یوه دانه نیسې؟ بیا دعاوې کوې؟ چاته دعاوې کوې؟ ښه راځئ. نو ما او زویا هم د خیره سره د شهیدانو چوک ته راورسېدو. نو اوس دا د اشاره را باندې سره شول. نو غواړو چې ولاړ سو هرات بازار خواته، هرات بازار ووینو او دغسې پسې ولاړ سو. پر نوي سړک باندې مو یو څه کار دی. نو د روژې مبارکې اوله ورځ به هم ووینو او پاته سو سودا به هم وکړو. سمه ده؟ زویا ته یو چوک هم نه دی ورمعلوم. ډېره ښایسته هوا هم ده ماشاءالله، داسې ښایسته هوا ده نن چې بیخي. نو نن داسې تقریبا رخصتي هم ده، د ډېرو شیانو رخصتي ده. نو په دې خاطر په ښار کې ډېر رش نسته. رش نو بس تېره ورځ ډېر رش و په کندهار ښار کې، خصوصا بیا دالې ته داسې رش و چې ځینې کسان بیخي د شپې پر 1 او که پر 2 بجې را رسېدلي وو. د هرات بازار هم دا د خوراکو دوکانونه چې دي ده اینه چې پخوي داسې پخوي دغه بند دي اکثره. څه شي دي؟ زویا روژه هم نه ده نیولې، اوبه یې وڅښلې زما د مخ. پټ یې چې ښه ده؟ بیا د خلکو هوا ورته کېږي. یو څوک ډېر تږی یي ته د هغه مخ ته اوبه وڅښې، بالا ډېره هوا بیا ورته کېږي.
ده اکثره دوکانونه بند دي او خصوصا بیا د خوراکو دوکانونه. د اختر دپاره هم موږ څه تیاری نه دی نیولی، نه مو کالي کړي دي. نو هغه کالي ضروري دي چې د اختر دپاره وختي اوسي، ولې چې بیا خیاط نه جوړوي او که جوړ هم چې بیا په هغو شپو کې ډېر راشي او ورور تڼۍ نه وي پر ګنډلې، یا یو لستوڼی نه وي یا ګبد سره یو مزم یې جوړوي. او هغه نور مقصد د چمپل چې دی، بوټ دی، دا شیان نو بیا وروسته هم پیدا کېږي. ماشاءالله سږ کال به ډېره خوندوره روژه وي. تنده خو به ګر سره ونه لري او لوږه کې درلودله نو د هغه سره یو چم کېږي چې په پیشلمي باندې ښه خوراک وکړئ، مثلا یا موږ ستاسو په اصطلاح ښه شوروا وخورئ او نه وږي کېږي. دا د نوي سړک صفحې ته راورسېدم، غواړم چې دا چپه لاس ته کار شم. داسې کاټ نه سمه بیا هلته به بل ځای ډېر رش ولري زویا. هو د هغې خواته به کاټ سمه. کوشش به وکړو چې په روژه کې ډریوري یو څه په احتیاط سره وکړو، ولې چې ځینې خلک ډېر خوش دي. ډوډۍ دی، سمبوسې دي، دا د روژه مات دپاره فکر کوم، جلبۍ دي، ښایسته ښایسته جلبیانې یې پخ کړي دي. روژه کې حوصله ډېره پکار ده، باید چې هر سړی حوصله وکړي. څونه ډېرې جلبۍ دي عرض بغل ته. دا ځایونه نو بس رش لري او بیا مازدیګر خو بیا بیخي رش لري. د روژه مات ټیم سیسي نو خلک کورو ته سوداوې هم کوي. دلته جلبۍ هم ښه جلبۍ پیدا کېږي، ترکاري هم د کور دپاره ښه ترکاري پیدا کېږي. ګرمي ده تقریبا د باندې هوا چې ده 19 ده، موټر یې 19 ښکاروي. رش بیخي زیات دی، نو تقریبا سړک جام دی. شاه بازار په سړک باندې کار سم، هغه به ډېر رش ولري، مګر دا ډېر رش پر لري.
انتها زیات دی. نو تقریبا لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې مو ویلي وو چې په افغانستان کې موټر چلول ډېر سخت کار دی. ښه دا اوس د شا د خوا یو پکې راوموښتی ډاب شو، او بل بیا دلته تر دا دوه موټران تر ما باندې موټرسایکل تېروئ، ما د موټر په منفر کې یې بند کړئ. نو ډېر تکلیفي ده بیا، خصوصا په روژه کې چاته څه ویلی هم نه شي. ډېر تلوار هم دی. دا وینې دا سپین موټر وله دا زما راسته لاس چپه لاس را روان و، را کاټېدی، زما موټر یې ووالی. بیخي تلوار یې د دا ځینو، ځکه په دا رقم رش کې تلوار نه کېږي چې ته تلوار کوې، کومې خوا ته ځې. اوس دا زما لاس دی بند، یا بل لاس ته خو به نو نه راوړم. زه باید خپل لاس ونیسم، خپل لاس مرد کړم، که څه هم وخت را باندې تېرېږي. هغه مارکیټ ویني په دا چپه لاس کې چې مارکیټ دی، هغه پخوانی د فلمو مارکیټ په کندهار ښار کې په یاد دی، هغه مارکیټ دی. تر دې ځای چې لا تېر سو، تر دا توپخانه چې تېر سو، توپخانه بازار، بیا انشاءالله خواته سړک آزاد دی. دا دی اوس یو څه رش ختم سو، څونه جاروګانې بار کړي دي زویه. زرنج لږ سپیکر کوم خراب سوی دی، دغسې یې روان کړی. نو لکه څنګه چې مې کیسه درته وکړله چې بس د دواړو خواو څخه یې موټر خراب کړي، هم د شا له خوا څخه یې منفر خراب کړي، او هم یې د مخ د خوا څخه. ډېر تقریبا زویه دغه نیم ساعت به م ضایع کړی او یا یو ساعت یو ساعت په نوي سړک کې په رش کې بند و. دا خوا چې بیا ده دلته بیا بېرته رش کمیږي. هلته داسې دی چې یو د خلکو ازدحام زیات دی، د موټران یې غلط پارکینګ کړي، ځکه دوه او درې او څه تقریبا 3 واره لا داسې ځایونه رالله چې 3 ځایه موټران سره ولاړو، یو ولاړو، بل ولاړو، بل ولاړو. نو په هغه کې بیا یو څه ریړۍ والا سي، یو څه د موټر پارکینګ غلط سي، یو څه د روژې اوله ورځ سي رش سي، نو خود دا رقم سیستم سره خرابېږي. نو نن مې زویا ته ویلم هلته د خورما والاو په شرکتو باندې ډېر رش دی، داسې رش دی چې هر شرکت ته د خورما ودرېږي نوبت نه پر کېږي. مخکې به د عمومي جاده کې یو دانه شرکت دی، هغه به د خیر سره کېدای شي پر هغه باندې رش نه وي، هغه ته به ورسمه ده زویه، مره به تا ته یو دانه خورما هم ځینې درکړم، ته به یې وخورې، ستا خو روژه نه ده. ښه تږې سوې، جوز به هم در رانیسم. دا د عمومي جادې د سړک د منځ ګلخانې چې دي، هغه بیخي ماشاءالله ښایسته سوي دي، ټول ښایسته ګلان یې کړي دي، ځکه هوا برابره ده. دا د جادې ته راووتو ښه په خیر سره. اوس نو انشاءالله رش نسته، دلته به یو ځای ودرېږو، څه به خورما رانیسو او نور د کور دپاره به یې څه نور شیان رانیسو. د عیدګاه دروازې چوک دی. نو په روژه کې به د خیره سره حوصله کوو، زه به م حوصله کوم او تاسو هم حوصله کوئ، چې هر چیرې یاست حوصله کوئ، پروا نه کوي. داسې په ځینو ډېرو کوچنیو خبرو باید روژه خرابه نه شي. او انسان دی چې معده عموما چې معده خالي، نو انسان ته خشکه زیاته ورځي. نو کوشش وکړو، حوصله به وکړو د خیر سره. زویه ته حوصله کوه، ښه ستا خو روژه نه ده، سمه ده. ادي ما و زویا را شوه سوه، دلته یو دکان دی، نو هغه څه عمومي زه سودا کوم. هلته به ورسو، دا خو کوڅه مې در باندې لیدلې وه، دا ګوره پټاټې دي، دا د سوزو کوڅه ده. دلته هم ولا چې ډېر رش دی. ښایسته میوې پرتې دي. ګاډۍ والا ته ګوره زویا، ښه ده.
او زویا دې نخود رانیسو چش رانیسو نخود برام رانیسو ښه ده دا دې ښه جلبۍ هم پیدا کېږي دا دې وینې دا جلبۍ به په خلکو ووینو یا دا کوچنۍ غوټه را سره دلته مې نږدې موټر درولی دی وړم یې ښه ده رش بیخي زیات دی نو زویا زه بیخي تر لمن نیولی یم هلکه زویا شی دې ونه وی اوس چیش پاته دي زویا چیش خورې شاولې ژویه ها واخواته مخته د خورما یو شرکت دی په هغه کې به خورما رانیسو نور مو کار خلاص دی هغه نور د مازدیګر د روژه مات لپاره چې نو هر شی دی هغه نو بیا په عینو مینه کې هم پیدا کېږي هغه دونه مشکل نه لري شرکت دی د خورما دا وینې دا الحسن دا د خورما شرکت دی څونه رش دی پر شرکت باندې بیخي رش دی پوره به مخته ولاړ شو یو ځای بیا پیدا کړو زویا ته مې وویل ما د خورما پر شرکت باندې بیخي زیات رش و یعنې خلک دی په نوبت کې ورته ولاړ تاسو به لیدلي نو که مو مخته یو بل ځای پیدا کړي کېدای شي مخته مې هلته بیا رانیسو که نو بیا پرېږدو د خیر سره بله ورځ بیا رانیسو دا دي هوټلونه هم ټوله بند دي نورې ورځې به دلته داسې د کبابو دوکان پرته کېدلی و د هغه ریړۍ کې هم وینې ماچي دي و سندل دي و جلبۍ دي و رقم شیان په دا ریړۍ کې پیدا کېږي نو جلبۍ مې در باندې ولیدلې هلته پر ډبو کې ته ودرې دا لیمبو په څور کوي پهلوانه دا په څو دی ها کوچنی نه لري ولې پر بیا دی ها دا دې لیمبو مې رانیوله که څه هم سږ کال به دونه تنده نه وي خو بیا هم په دې خاطر مې رانیول مال که چا په کور کې یا تږی و یا ضرورت و سهار د کور راوتمه پر مور باندې مې پوښتنه وکړله هغې راته ویل ول اوس لا یو څه تږی یم ځکه هغه لږ د پښتورګو مشکل لري د اوبو څخه زیاته استفاده کوي نو تږی یم نو هغه به یې وچشي سمه ده زویا ته یو دانه ځینه وکاږه څونه غټ لیمبوګان دي دا اوس لیمبو دی که بل شی دی ولا ته بوی وګوره بوی ښه بوی دی هو ښار کې نن په دې خاطر رش و ځکه اوله روژه عموما رش نه لري خو دا چې و چې تېره ورځ جمعه وه ټوله خلک مصروفه وو میلو ته تللي وو نو د کور سودا به یې ځوم بیخي ګر سره کړې نه وي نو نن ټوله د روژو د سوداو دپاره رانیولي وو ځکه اکثره خلک خورما ملایي مربا او دا شیان یې په لاس کې وو او دا دې وینې دې ختم خورما په دا ریړۍ کې سته خو دا بیا داسې دی چې د دې زه د دوړو څخه بیریږم زوم دوړې به ورباندې سوي مریض مو نه کړي چې دننه په دوکان کې په کاټن کې بنده یې ښه ده کنې حق خو اصلي د ریړۍ والا دی چې سړی د ریړۍ والا څه سودا وکړي ځکه غریب دلته ټوله ورځ ورته ولاړي ته به زویا ته د خیره سره یو دانه جوز ور رانیسمه دا بیا نوشیجان کې سمه ده زویا هغه کوم دوکان دی کې راوښیه زه تی تمرید جوز پکښې رانیسم مخته دی یوه دا پاپړ والا سره دی غټ موټر دی ولاړی کابل ته دا نو مینې ته به مال د اول مارکیټ څخه به د ماښام شی راواخلو نو پر دغه لار به لاړ شو دا خو نو هغه لاره ده د کندهار ښار د کابل عمومي اډه چې ده هغه ځای دی راځي کړې څو دا دې راکړې
څلوېښت راورسېدو بیرتاینو مینې ته. نو دا و اوله روژه په کندهار ښار کې چې تاسو کندهار ښار را سره ولیدئ. نو روژه دې بیا هم تاسو ته ډېر ډېر مبارکې، خصوصا بیا زما د چینل مینوالو ته. نو تر یو بل ولاګه چې ما او زویا او ډاکټر صاحب یا نور ستاسو خدمت ته حاضرېږو. ښه وخت، ښې چارې. بای بای.